نه که تاسو داسې روان وئ او دغه ملګری هم ډېر زیات خفه و نو بیا ترې ما تپوس وکړو چې دا باغ مې اخیستی دی او ډېر زیات تش راغلی دی. سلام علیکم مشره، څنګه حال دی؟ خیر دی جی. مونږ خو رالو مای چې د دې باغونو اندازه واخلو، نو څه پوزیشن دی د باغونو؟ تاسو خو د ما په خیال دا باغ تاسو اخیستی دی یا بس تاسو وي؟ څه وایي تاسو ډېر خفه خفه یې؟ بس پوزیشن سکل ډیر زیات هغه دی، حالت داسې دي چې دا مونږ اخیستی او ډېر ګران هم اخیستی خو سکل یې څه نه دي کړي جي، لکه ډېر زیات تش انتهایي راغلي دي. نو په دا خو به مونږ په دې کې خامخا لکه دغه به ورکوو دي، خو مالکانو له اوس پکار دي چې تعاون وکړي زموږ سره او دغه وکړي. نو سکل لکه دا کم از کم دا چې دی دا ټول بوټی دا به یا 2 پیټۍ کوي یا به 1 پیټۍ کوي، دا دونه تش راغلي دي. دې به نور کله څومره پیټۍ یو بوټي کول؟ دا غټې ونې دي. دې به نور کله تقریبا دغه د 20 پورې 12-15 پیټۍ دي، خو لکه سکل پکې بالکل تاسو ویډیو کې جي چې څومره غټ خاښ یې خو لکه نه وي پکې، یا به پکې 8 دانې یا به پکې 9 دانې. نو ډېره زیاته سکل کمزوري ده او البته د الوچې خو باندې ډېرې زیاتې تشې راغلي دي. نو اوس څه خیال دی؟ څه غواړئ چې څوک څه وکړي؟ حکومت د سره ښه وکړي؟ څه وکړي؟ یاره جي د حکومت خو نه، خو مونږ وایو چې داسې د چا چې دا ځمکې د چا چې باغونه دي او مونږ اخیستي مالکان، نو مونږ وایو چې هغوی زموږ سره لږ تعاون وکړي په دې کې، ځکه چې دا خو ډېر خساره کې وي او سوچ کو فکر کو چې یاره دی هغه به موږ خو به یې ورکوو، خو مونږ وایو چې مالکان زموږ سره تعاون وکړي نو ښه به وي انشاءالله. زه ښه ده، هغه مالک هم ملګرو را روان دی، نو د هغه نه هم اخلو چې ریویو واخلو چې څه وایي په دې هکله. نو دا خو قدرتي آفات دي راغلي دي په الوچو او په خوبانو باندې. دا ملګری ډېر پریشان و، نو دغه پکار دی چې زموږ یو مسلمان یا یو انسان بل انسان سره ښه وکړي. اوس قدرتي آفات سره خو کېږي نه. نو السلام علیکم نیکه، څنګه حال دی؟ وعلیکم السلام، الحمدلله. نیکه تاسو داسې روان وئ او دغه ملګری هم ډېر زیات خفه و، نو بیا ترې ما تپوس وکړو چې دا باغ مې اخیستی دی او ډېر زیات تش راغلی دی، لکه بار یې نه دی نیولی، میوه یې نه دی نیولې، داسې تش راغلی دی. او دا خو نو ما چې راشه دا نیک خو هم روان دی، په موقع باندې تاسو هم وکتئ. نو ستاسو څه تاثرات دي اوس په دې کې چې څه به کوو د دوی سره؟ نو دا خو د قدرت فیصلې دي او لکه د فصل سره خو دا معاملات شته، کله ډېر او کله کم او کله ښه او کله خراب که نه. غریب سړی دی او بس مونږ به دې سره ډېر تعاون کوو. دا یوازې زه نه، دا ټول باغونو د مالکانو لره پکار دي چې باغونه یې خرڅ کړي، فصل کم راغلی، کمزوری دی، خراب دی، نو پکار دی چې هغه چا اخیستي په ټیکې اخیستي په اجارې اخیستي، نو چې هغوی سره ډېره ګزاره وکړي. زه به انشاءالله دې سره ډېره ګزاره کوم، دا د الله نه خفه کوي، زه به یې نه خفه کوم او خدای الله دې په دې او په موږ ټولو باندې خپل رحم وکړي چې زموږ دا فصلونه او زموږ دا وطن داسې اباد دي چې ټول پښتانه الله خوشحال لري، ټول پاکستان دی الله ښه لري. نو الله دې وکړي چې ټول خلک ستا په شان شي. نیکه ماشاءالله ډېر زیات ښه دې وکړه ورسره، ډېر زیات. او دا چې ما وکتو دې ونو بوټو ته کتل نو زه ډېر خفه شوم، ولې دا فصل دا ځل ډېر کمزوری دی د مخکې کالونو په نسبت که نه، او انشاءالله زه به دې سره ډېر تعاون کوم، دا د الله نه خفه کوي، زه به یې نه خفه کوم. دا خو دا خلک یې هم چې دا څومره تشې راغلي دا ونې، او تاسو یو دانه ګورئ په یو خاښ کې ډېره کمتره یوه دانې. نو ملګري ستا څه اندازه ده؟ ته څه په اړه کې څه وایې چې بس زموږ خو جي بس مونږ خو دغه وکړو، نو اوس الله دې دې نیک خوشحاله کړي او الله دې دې عزت وکړي، بس چې ده څه تعاون وکړو. او دا خو داسې دی چې ډېر انتهایي تشی، نو په دې کې مونږ مزدوري کوو، نو چې بیا د دومې نو مونږ وایو چې یاره په دې کې مونږ ته څه نصیب. نه نیک نه ماشاءالله پته لګي ډېر ښه انسان دی او ټول دې داسې شي د دوی په شان ماشاءالله. نو ډېره ګزاره به سره کوي، دا خو قدرتي آفات دي. نو ملګرو بس دغه مې درته ښودل چې سږني باغونه ډېر تش راغلي دي او دا خاص کر الوچا او دا خوبانۍ، نو یو بل سره به ډېره ګزاره کوو که خیر. السلام علیکم، حیات خان وړ نه تاسو دغه ویلاګز کتی شئ. نو نن مونږ ویلاګ دغه دی چې باغونو اندازه څنګه ده. نو د زمیندارانو سره او د نیکانو سره خو مونږ خبرې وشوې، ستاسو د مخې هم دغه شان تاثرات د دې خوبانۍ دي. خوبانۍ هم کافي تشه راغلې ده، دومره پکې څه نشته چې یو بوټي به 40 پیټۍ کولې، نو هغه د سکل حد وکړي، جو کم از کم 15 دی وکړي 8 دی وکړي، نو په دې کې هېڅ نشته.
نو ملګرو تاسو یې نه دغه د الله طرف نه ده او دغه غټې غټې ونې دي او په دې کې به هېڅ ونه شي نو نقصان خو چې مالک ګزاره کوي کولی شي نقصان شته هم نه مالکانو نه پکار دي چې ډېره ګزاره وکړي زمیندار سره او هغه کوشش کوي چې ما دا باغ کې څه وکړی چې مالک له مې هم ورکړی ځان له مې هم واخیستی نو هغه د هغه غلطي هم نه ده دغه شان خرچې به هغه هم کړي سرې به یې ایښي سپریګان به یې کړي نو پکار ده چې موږ ډېره ګزاره وکړو اوسئ دا باغ خو ما په ده خرڅ کړی ده خو د تجارت او د مزدورۍ دپاره اخیستی او که ښه رالو خو ماله هم راکړي او که ښه رانلو بس دا غریب هم بس په ده دې الله رحم وکړي زه ورسره نه زور کوم نه زیاتی کوم د سر بازار کې سم تاون کوم دا زما رور دی غریب سړی پښتون دی او په دې الله ډېر ډېر رحم وکړي په موږ ټولو باندې او زما د دې څومره باغونو مالکان چې دا باغونه خرڅ کړي چا مزدورۍ له اخیستي ټولو ته زما خواست دی چې یاره فصل کم راغلی دی او په چا چې باغونه خرڅ کړي هغې غریبانان دي مزدورۍ له اخیستي هغې سره ډېر تاوان وکړي ډېره ګزاره دې ورسره وکړي نورور هر څوک د ستا په شان شي او ملګرو را سره اوسئ دا به تاسو وینئ د حیات خان ورلډ باندې السلام علیکم